د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو دشال تلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زما قربانه مزلیفه کاکړ. متحده عربي اماراتو په رسمي ډول د طالبانو سفیر ومنل. د متحده عربي اماراتو ولسمشر شیخ محمد د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د لومړي سفیر باورلیک ومنل، خو تر اوسه د متحده عربي اماراتو په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه دی منلي. په دې انځور کې په متحده عربي اماراتو کې د ټولو هیوادونو نوي سفیران د خپل ملي بیرغ مخې ته ولاړ دي، خو د افغانستان ملي بیرغ یې د طالبانو بیرغ نه لیدل کیږي. له چین او ازبکستان وروسته متحده عربي اماراتو دریم هیواد د نشه توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر اعلان وکړ چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. سږ کال په افغانستان کې 433 تنه اپین تولید شوی دی. ملګرو ملتونو له نشه توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په اګست میاشت کې یو راپور خپور کړی و چې پکې ویل شوي و چې په 2024 کال کې د اپینو د محصول ارزښت شاوخوا 260 میلیون ډالر دی، چې د تیر کال په پرتله 110% ډیر شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د کوکنارو تولید او کښت د افغانستان له جنوب لویدیځ ولایتونو څخه د هیواد شمال ختیځ ولایتونو ته لیږدول شوی دی. دغه دفتر وايي د اپینو 2/3 برخه په شمال ختیځ ولایتونو کې تولیدیږي. د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر اجرایي رئیس وویل نړیوالې هڅې باید همغږې شي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا کمښت په افغانستان کې یا سیمه کې د خطرناکو مصنوعي مخدره موادو په تولید بدل نشي. په فراه ولایت کې د 400,000 امریکایي ډالرو په پانګونې د چرګانو یو مؤسسه پرانیستل. د زاهد په نوم شرکت دغه پانګونې څو سوداګرو د 400,000 امریکایي ډالرو په لګښت کړی ده. د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس شمس الحق اجمل د دغه شرکت د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې په فراه کې د ټولو سوداګرو او ملي پانګونو لپاره د پانګونې په برخه کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې دي او دوی کولی شي په تولید او صنعت شرکتونو او فابریکو کې پانګونه وکړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال په فراه کې 40 فابریکې فعالیت لري چې په هر فابریکه کې 50 کسان په کار بوخت دي. نوموړي د تولید شرکتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د چاپیریال ساتنې او روغتیا معیارونو ته پام وکړي او د لوړ کیفیت لرونکي محصولات تولید کړي. په بلخ ولایت کې د 15 میلیونو ډالرو په لګښت د مکروني د تولید یو عصري فابریکه په کار پیل وکړ. د یادې فابریکې مسؤل محمد قاسم یوسفزي وویل دغه فابریکه هر ورځ 10 ټنه مکروني تولیدوي او په دې فابریکه کې 80 ټنه په کار بوخت دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې دا ډول فابریکو په جوړېدلو سره به نه یوازې سلګونه کسان ته د کار زمینه برابر شي بلکې د افغانستان په خودکفایۍ کې هم مهم رول لوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان اوسط ډول د 10 میلیونو ډالرو مکروني له ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران څخه واردوي. کندهار کې د پایپونو 15 کارخونې هر ورځ څه باندې 50 ټنه پایپونه تولیدوي. د یادې کارخونو مسؤلین وایي که 4 ساعته برېښنا ورته برابر شي د ټولو هیواد اړتیاوې به پوره کړي. د کندهار د صنایع او کانونو خونه مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې صنعت د پراختیا په حال کې دی او په ډیرو برخو کې پر ځان بساینې ته رسېدلی دی. بلخوا بیا کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د 4 ساعته برېښنا نشتون د دې تولیدي فابریکو په عوایدو بد تاثیر لري او د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د هرات ولایت حوزوي روغتون د جدي مراقبتونو څانګه د ترکیه هیواد اړونده د تیکا دفتر له لوري په نوي طبي وسایلو او ماشینونو سمبال شوی دی. د هیواد د حوزوي روغتون مسؤلین د ترکیه هیواد د تیکا دفتر له مسؤلینو د مننې په ترڅ کې وویل چې دغه تجهیزات د جدي مراقبتونو د څانګې خورا مهم اړتیا وه چې په دې سره به د ناروغانو ته روغتیایي خدمات ښه شي. ورته وخت کې د تیګا دفتر رئیس عرفات ویل چې په دغه وسایلو کې د زړه ناروغي د ایکوکارډیوګرافي 15 پایپه مانیټورونه او یو شمېر نور طبي وسایل موجود دي. د سعودي عربستان رسنۍ وایي چې د تیر کال د حج په مراسمو کې 50,000 پاکستاني سوالګرو ګډون کړی و. په ورته وخت کې پاکستان د 4,300 سوالګرو نومونه په ممنوع لیست کې اچولي دي. دغه کسان نشي کولای د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر تیر ورځ د سعودي عربستان د یو پلاوي سره خبرې وکړې. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې سعودي رسنیو خبر ورکړی و چې د حج پر مهال له 50,000 څخه زیات پاکستانیانو سوال کړی و. له دغه راپورونو وروسته ریاض خبرداری ورکړی که د پاکستان د سوالګرو مخه ونه نیسي نو د پاکستانیانو لپاره به د حج او عمرې د ویزې شمیر کم کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند د ټولو سیمې لپاره د هیلو یو څرک وبله او زیاته کړه په غزه کې د یرغمل شویو کسانو د خلاصون او د سلګونو زرو خلکو د کړاو او لوږې د پای ته رسولو لپاره بیړني اوربند ته اړتیا ده.
د استرالیا پارلمان د چهارشنبې په ورځ یو قانون تصویب کړ چې له مخې د 14 کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره د ټولنیزو شبکو کارول منع دي. د استرالیا لومړی وزیر وایي د ټولنیزو شبکو کارولو د ماشومانو فزیکي او رواني روغتیا ته زیان رسوي. د استرالیا لومړی وزیر پلان لري چې دغه قانون په تصویب سره د راتلونکو کالو په ټاکنو کې د استرالیا د کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي. په استرالیا کې دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون په ګډون ځینې کسان اندېښمن دي چې د ټولنیزو شبکو پر کارولو بندیز د ماشومانو د نظر څرګندونو او حقوقونو زیانمن کولای شي. د یوې سروې پایلې ښودلې دي چې د استرالیا اووه اتباع د دې قانون ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سیلیون ویلي چې بایدن به نن د ترکیې، قطر، مصر او نورو سیمه ییزو متحدینو په همکارۍ په غزه کې د اوربند پر تړون کار پیل کړي. حزب الله په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند د موافقې له پلي کېدو وروسته د خپل پخواني مشر حسن نصر الله د جنازې لپاره چمتووالی نیسي چې د 13 سپټمبر په پای کې په بیروت کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی و. د العربیه تلویزیون د راپور له مخې د حزب الله د سیاسي شورا مرستیال محمود اعلان وکړ چې د حسن نصر الله او د حزب الله د نورو قومندانانو د جنازې مراسم چې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شوي و د عامو خلکو په شتون کې د مراسمو د ترسره کولو لپاره ځنډول شوي و. اوس مهال دغه ګوند د مشر د جنازې لپاره ګوندونه او دولتي کمیټې چمتووالی نیسي. د فلسطین حکومت اعلان وکړ چې دغه حکومت نه اتیا کلن مشر محمد عباس د فلسطین د مقننې شورا پخوانی مشر روحي پتو د خپل موقت ځایناستي په توګه غوره کړی دی. دا د هغه وضعیت لپاره آمادګي ده چې د رئیس پوسټ ناڅاپه خالي کیږي. پتو یو تجربه لرونکی فلسطیني سیاستوال دی چې پخوا د یاسر عرفات لمړینې وروسته هم د فلسطین ادارې د موقت مشر په توګه کار کړی دی. د فلسطین د حکومت د یوې اعلامیې له مخې ویلي پتو به تر 90 ورځو پورې د موقت ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي او په دې موده کې به انتخابات ترسره کیږي. د روان کال د اګست له پیل راهیسې د امریکایي ډالر په مقابل کې د روسیې روبل ارزښت تر 40% ډېر کم شوی دی. د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 28مه یو امریکایي ډالر ارزښت 40.106 روبل ته ورسید. مخکې د روسیې روبل د 2022 په فبروري کې د اوکراین د جګړې په پیل کې دا ډول کمښت تجربه کړی و. د چینایي یوان پر وړاندې د روبل ارزښت هم له 50% څخه 40.14 ته راکښته شوی دی. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دغه هیواد اقتصاد د پام وړ سقوط کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا ICC د دقوس په 9مه نیټه د نړۍ د 2024 کال غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړې ده چې راشد خان یو ځل بیا د 480 امتیازو لرلو سره د نړۍ د غوره توپ وهونکو اچونکو په کتار کې راغلی دی. راشد خان په دې توانېدلی دی چې په دې کټګوري کې د یو ورځني نړیوال یا 500 وریزو لوبو کټګوري کې یو ګام مخکې او د پاکستان له شاهین افریدي څخه مخکې شوی دی. د افغان کرکټ بل لوبغاړي محمد نبی هم په یاده برخه کې خپل لومړی مقام ساتلی دی او د راشد خان لا هم په دې برخه کې د نړۍ په کچه په درېیم مقام کې دی. خو افغان توپ وهونکی رحمان الله ګوربز په دې درجه بندي کې کوم تغییر نه دی کړی. نوموړی په 500 وریز کرکټ کې د بیټینګ یا توپ وهنې په برخه کې په نړۍ کې په 9 مقام کې پاتې شوی او په 16 وریز کرکټ کې په 10 مقام کې دی. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځ لاند خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې.